د کابل ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارو لپاره د نوي محتسبینو د ګمارلو په موخه له 250 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه. دغه ازموینه د کابل پوهنتون د حقوقو په پوهنځي کې د ازموینو د ملي ادارې له لوري د یوې شفافې پروسې په ترڅ کې واخیستل شوه چې د پایلو تر اعلانېدو وروسته به 200 کسان د کابل ولایت اړوند د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په ادارو کې د محتسبینو په توګه په دندو وګمارل شي. منګ به د دې هغه وظیفې چې کوم موږ ته سپارلي هغې به پوره همدارنګه چې دی خلکو ته رسو او اخلاق به کوو، خلکو سره به ښه رویه کوو او خلکو چې دی د دین اسلام نه متنفره کوو. د دې لپاره چې د الله شرعه د اسلامي نظام په داخلي جغرافیه کې بشپړه پلې او تطبیق شي، د ژوند په ټولو برخو کې معاملاتو، مطعوماتو، ملبوساتو او د ژوند نورو اړوند برخو کې د الله د شرع د تطبیق لپاره محتسب او ناظر ته اړتیا ده. د یادو ادارو مسؤلینو نویو محتسبینو ته سپارښتنې وکړي چې له خلکو سره د نیک چلند وکړي. تاسو به ډېر احتیاط کوئ، ستاسو مخه د قوم سره ده. تاسو منګه یا نور مسؤلین، مامورین، رئیسان، وزیران د قوم سره مخ کیږي نه، ستا شپه ورځ مخه د قوم سره ده. ته د قوم رهنمای، دا قوم ټول د امارت اسلامی د هغې انتخاب له تا نه کوي چې محتسب څنګه سړی دی، تا باندې قیاس کوي چې امارت اسلامي هم دغسې دی. چې کوم جوابي کتابچه تیاره شي هغه ماشین ته ځي، ماشین نتیجه ورکوي، خپلې نمرې د هر چا راښکاره کوي چې د دې د طلب دومره نمرې دي او د دې دومره نمرې دي. که یو څوک وغواړي چې د چا نمرې زیاتې که یا کمې که، دا امکان نه لري. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې مسؤلین وایي چې نوي محتسبین د زده کړو او اړتیاو له مخې په دندو ګماري ترڅو په ټولنه کې اصلاحات رامنځته شي او د خلکو د ځورولو سبب نشي.